په خوب کې ستا د کور په لاره اوړم راوړمه ټوله شپه په کټ کې یاره اوړم راوړمه وی ویل سجاده که مې تاله چرته وغواړي مور ته دې د دې دپاره اوړم راوړمه. او غزل شعرونه دي چې که نور همس کې چې نور درکم خمار یې که نه که نور همس کې چې نور درکم خمار یې که نه خسر کې شوې اوس وایه زما یار یې که نه او اشنا لا ننګو د کنعاني رنګونه ساسي اشنا لا ننګو د کنعاني رنګونه ساسي په مصر کې د چا سره رشته دار یې که نه او دا خپله لوپټه به د غلاپ له صدقه کم خو وایه چې په سرو وینو سینګار یې که نه. او د غزل څو شعرونه دي او دا ضمیر ته ډالې کومه چې د ښکلو په محفل کې چې د ښکلو درته پام دی د ښکلو په محفل کې چې د ښکلو درته پام دی په خټه کې خمبیر دی د یوسف علیه السلام دی د ښکلو په محفل کې چې د ښکلو درته پام دی په خټه کې خمبیر دی د یوسف علیه السلام دی ما هم جلال آباد کې د مرشد په خوا کې خخ کې ما هم جلال آباد کې د مرشد په خوا کې خخ کې محکوم دلته غلام دی هم حاکم دلته غلام دی او یا خدایا ما هم جلال آباد کې د مرشد په خوا کې خخ کې محکوم دلته غلام دی هم حاکم دلته غلام دی یا خدایا دغه ښکلی نور زما په شا نظر کا یا خدایا دغه ښکلی نور زما په شا نظر کا یا خدایا ستا په در کې یم سرتور او بل ماښام دی. او د غزل څو شعرونه دي چې که په ګیله راکوې مه راکوه که په ګیله راکوې مه راکوه بیا که بوسه راکوې مه راکوه که په ما شوي دي خو تا کړي دي که د لاسه راکوې مه راکوه که په ما شوي دي خو تا کړي دي که د لاسه راکوې مه راکوه که د قلم پیرزو کړو اخلمه یې که تماچه راکوې مه راکوه ماله د یار نامه کافي ده پیره ماله د یار نامه کافي ده پیره که وظیفه راکوې مه راکوه د خمارو سترګو مېرمنه راله اوس که کاسه راکوې مه راکوه که زړه دې لوی وي چې جولۍ ونیسم که پشماره راکوې مه راکوه ای بنجاري کاکا هېڅوک نه لرم ای بنجاري کاکا هېڅوک نه لرم که دنداسه راکوې مه راکوه هغې ویل ما نه پې ځان روکېږي که آینه راکوې مه راکوه صیبه منشي دې رانه عکس وباسي صیبه منشي دې رانه عکس وباسي که صدقه راکوې مه راکوه وایي سجاد په بل مین شوم ربا اوس که هغه راکوې مه راکوه. او د غزل د اخري غزل یو څو شعرونه ورته ویم او د ملګري دا چیټ راکه چې په افغانستان کې یو ماشوم دی شاه خالد دانش یې نوم دی او شاه خالد دانش صاحب چې کم دی نو هغه وی چې یاره کله محفل کې د دې ومونته نو زما دپاره په شعر وی نو د غزل څو شعرونه دي صدر صاحب چې ایمان تکمیل ته رسوي دا ستا کافر غیږه ایمان تکمیل ته رسوي دا ستا کافر غیږه او غم به مې سپک شي که دې راکړه زوروره غیږه ستا د پلیت لاسو په ځای پاس په نیزه کې ښه دی د حسین سر نه چې راتاو نه کې شمه رغېږه ستا د پلیت لاسو په ځای پاس په نیزه کې ښه دی د حسین سر نه چې راتاو نه کې شمه رغېږه او په تصور کې به مې غاړې د سپوږمۍ غستې خالي مې نه شوه ټوله شپه کې تر سحره غېږه په تصور کې به مې غاړې د سپوږمۍ غستې خالي مې نه شوه ټوله شپه کې تر سحره غېږه او په یو جولۍ کې محمد او علي دوه ګلونه په یو جولۍ کې محمد او علي دوه ګلونه ابو طالب ستا دا غېږه بختوره غېږه او دا چې د دین جامه کې دین ته زمونږ زیان رسوي دا چې د دین جامه کې دین ته زمونږ زیان رسوي نور د هغې مولیانو ډکه که سکره غېږه او تا بوتکده کې پرېږدم زه وړاندې جومات په لزم خو دومره وکه خلاصه نه کړې تر مندره غېږه تا بوتکده کې پرېږدم زه وړاندې جومات په لزم خو دومره وکه خلاصه نه کړې تر مندره غېږه او پول صراط دی او وجود مې ورته توان نه لري
پولیس رات ته او وجود مې ورته توان نه لري پورې وتلو پورې راکه پیغمبره غېږه پولیس رات ته او وجود مې ورته توان نه لري پورې وتلو پورې راکه پیغمبره غېږه او سجاد مې ولید سجاد په ځمکه کرښې راښکي ورکه سجاد له د سجاد د مروره غېږه ورکه سجاد له د سجاد د مروره غېږه چې مو بندیز پتله راتلی شي جانانه وایه دا به څه شي خوند به مو ورک د ژوندانه شي کیدای شي بیا دیدنو نه شي پرېږده چې نن د غېږ کې سمه وژاړمه په تا باندې که حسن دی تمام لکه کشمیر زما هم غوښې غوښې هر اندام لکه کشمیر تاشکند او د پیرس نه مې زړه بد نه دی خو ماته د خړې پښتونخوا هر یو مقام لکه کشمیر بسم الله الرحمن الرحیم صدر صاحب د ټولو ناول د دې ملګرو شکریا ادا کوم ضمیر خانه دا مونږ کو دوه کسان پیژني دا مو د دې په وجه پیژني خو وختي داسې ملګري راځي نو ناظم صاحب ستا هم شکریا ادا کوو او د قربانوم شکریا ادا کوو خو دا د شکریا مستحق دي مونږ که دوه کسان پیژني د دې کیمرمینانو په وجه مو پیژني نو زه د غزل څو شعرونه به درته وایم صدر صاحب تا واچول اشنا په درس جهان باندې لاسونه تا واچول اشنا په درس جهان باندې لاسونه پیرزو دې نه کړل بس په یو انسان باندې لاسونه ړانده دي شو کو دواړو چرته درېم منځ کې پیدا که راځه چې دواړه کیدو په قرآن باندې لاسونه ړانده دي شو کو دواړو چرته درېم منځ کې پیدا که راځه چې دواړه کیدو په قرآن باندې لاسونه او ګریوان مې خیر دې وشلوه خو ما سره دا غم دی نازکه ځان له خوږ نه کې ګریوان باندې لاسونه ګریوان مې خیر دې وشلوه خو ما سره دا غم دی نازکه ځان له خوږ نه کې ګریوان باندې لاسونه او په تاسو کې چا چا د بې غرضه مینه کړې نن هغه خلک پورته کې ایمان باندې لاسونه ډېر ښه ډېره له سجادو